بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ذاکره بارکزی ما د دویم ټولګي د ریاضی مضمون ښوونکي ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زمونږ 19 لوست دی او په 19 لوست کې مونږ څه زده کړي د اعدادو، یعنی د درې جزو جمع کولو، چې هغې هم څه لرل، هغه اعدادو هغې حاصل لره. منګه په دې باندې پوه شو چې درې رقمي عدد یا دوه رقمي عدد چې درې جزئي په جمع کې څه رقم حل کیږي. ګرانو زده کوونکو، زمونږ نننۍ موضوع بیا هم د هماغه اعدادو یعنی د جمع د درې جزو جمع کول دي. د هغې مشق او تمرین برخه کې شکو زه ستاسو په خدمت کې ما ګورو چې مشق او تمرین کې موږ نه څه سوالونه کړي، څه رقم پوښتنې کړي، او که نور سوالونه چې کوم کتاب کې موږ هغې باندې ښه پوه شوي یو، نو کولی شو چې مشق او تمرین برخه هم په ښه توګه حل کړو. راځئ چې خپلې نننۍ زده کړې ته لاړ شو چې په دې کې موږ څه کولی شو چې زده کړو او څه غوښتنه یې موږ نه کړې. بیا هم د دویم ټولګي د ریاضی څه دی مضمون دی. ګرانو زده کوونکو، د کتاب 42مه پاڼه ده او د دوه رقمي عددونو د جمع مشق او تمرین دی. دلته څه لیکل شوي، څه رقم پوښتنې موږ نه کړي دي. راځئ چې وګورو چې دا څه رقم کولی شو چې د دې جوابونه پیدا کړو. حبیب 93 افغانۍ لري. هغه په دې افغانیو له لاندې شیانو څخه کوم دوه شیان رانیولی شي. ګرانو زده کوونکو، دا هم مخکې موږ لکه که ستاسو په یاد وي چې څه کړي، موږ د ګلالۍ بکسونو وزن پیدا کو، دوه شیان هم دوه بکسو وزن هم سره جمع که چې کوم یو شو هغه د وزن په برابرو، د هغې پوښتنې په برابرو، نو موږ دوه څه کړل، شاید بکسونه وزن جمع که، څو چې کوم بکس وزن چې موږ غوښته د هغې جواب لاسته راغی. دلته هم حبیب لیکلی چې 93 افغانۍ لري. کورتۍ دلته په 49 افغانۍ ده. بوټان په 48 دي. پتلون په 45 دی او جاکټ هم په 40 افغانۍ. دلته ګرانو ګورئ چې دې سره حبیب سره 93 افغانۍ شته. دا ټول شیان په کمو بیو دي، یعنی نرخونه کم دي، یو شی خو اخیستی شي. خو اوس موږ باید هغه دوه شیان پیدا کړو چې د حبیب پیسې ورته بس شي. یعنی که حبیب دغه شیان که نرخ یې د 93 نه جګي، حبیب یې نشي اخیستی، ځکه هغې سره صرف 93 افغانۍ دي. اوس راځئ چې د حبیب د دې کالو یا د دې شیانو چې دلته لیکل شوي د دې نرخونه جمع کو چې کوم شیان حبیب کولی شي چې په دې باندې واخلي. ښه، دلته راځئ، دلته په کتاب کې تاسو ته هم څه کړی سوالونه جمع کړي دي چې شی لیکلي چې حدس وهئ تر څو درته معلوم شي چې ستاسو حدس صحیح دی او که نه. ښه، مخکې د دې نه چې موږ دلته د کتاب جواب ته وګورو، خپله دا سوالونه حل کو، ګورو چې تر کومه حده پورې حبیب څه شی اخیستی شي. دلته تاسو ګورئ ګرانو زده کوونکو چې کورتۍ په 49 ده، سمه؟ کورتۍ په 49 ده. بوټان په 48 دي. دلته یویزې که سره جمع کو، ښه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جمع 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 دا څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 دا شو 18. موږ بیا هم دلته څه لرو، په یویزه خانه کې لرو، یو دانه حاصل کېږي. دلته 4 او 4 سره جمع کو، 1 2 3 4 جمع
یو دوه درې څلور جمع یو دانه حاصل دا څو کېږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته او دا هم نهه ښه په یویزه خانه کې موږ ولرو او په څه شی په لسیزه کې نهه لرو دلته کرتۍ په نهه څلوېښت وه بوټان هم په څو په اته څلوېښت ښه چې د دوی نرخ د دواړو څو شو 90 او حبیب سره څو وي 93 افغانۍ وي ښه حبیب سره یعنی دا پیسې نه پوره کیږي یعنی که چا سره 93 افغانۍ څنګه کولی شي چې د 40 په قیمت باندې څه واخلي ښه اوس پوه شو چې کرتۍ او بوټان خو سره یو ځای نشي اخیستلی اوس راځئ چې خپل دا عددونه سره جمع کړو دا خو چې دې سره جمع کړل ونه شو اوس دا 9 د 450 سره د وبخښئ د 45 سره جمع کوو چې د پتلون قیمت دی ګورو چې دا اخیستی شي او که نه بیا هم 9 شه دی د کرتۍ قیمت دی او څو 45 د پتلون د پتلون قیمت دی دلته اوس 9 او 15 سره څه کو جمع کو چې څو کېږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه جمع یو دوه درې څلور پنځه نهه دا دي لس یولس دولس دیارلس څوارلس دا څو شو څوارلس بیا هم په یویزه خانه کې څلور لرو څلور او څلور دلته موږ وشمېرل چې څه شو اته یو دانه دلته حاصل لرو دا څه شو حاصل سره نهه آفرین دلته دا شو 9 اوس موږ په دې پوه شو چې د دې کرتۍ او پتلون قیمت هم څو شو 94 شو چې د حبیب پیسې 93 دي یعنی چې کرتۍ سره پتلون هم نشي اخیستی راځئ چې په دریمه برخه کې وګورو چې دلته بیا هم د کرتۍ قیمت د جاکټ سره جمع کوو چې ګورو چې دا دوه اخیستی شي که نه بیا هم د کرتۍ قیمت څو دی 9 او د جاکټ قیمت دی 40 دا هم جاکټ ښه اوس ګرانو دلته ګورو چې یویزې خانې که جمع کړو 9 که له 0 سره جمع شي یعنی 9 خو موږ لرو بل عدد نه لرو چې شه باید ولیکو خپله 9 ځکه بل عدد نشته چې هغه ورسره جمع کوم څلور او څلور ښه راځو دلته ګورو چې کم حاصل هم نه لرو صرف یویزه خانه وه او هغې کې 9 دي څلور او څلور چې سره جمع کړو لکه دلته چې تاسو څنګه جمع کړل لکه دلته چې تاسو څنګه جمع کړل څو کېږي اته او دلته حاصل هم نه لرو چې ورسره جمع کو نو دا څو شوي 9 اتیا اوس موږ په دې پوه شو چې حبیب 93 افغانۍ لري کولی شي چې کرتۍ له یو جاکټ سره څه کړي ځان ته واخلي یعنی کرتۍ او جاکټ اخیستو کې څه ستونزه نه لري پیسې ورته بس کیږي ښه دلته ګورو چې دلته موږ ته څه ویلي دا سوال یې حل کړی 9 له دې سره جمع کړه بوټانو سره 90 شو بیا یې له پتلون سره جمع کړل چې 94 شو بیا یې هم د جاکټ سره چې 9 اتیا شو یعنی چې شو په دې باندې پوه شو چې دا شی اخیستی شي خو دا دوه نشي اخیستی حبیب څه وایي دلته دا ډېر زیات قیمت لري کوشش وکړئ چې داسې شی واخیستلی شي چې قیمت یې
لږ وي یعنی که دکان ته ځي هغه ورته دا نرخونه وایي دلته څه شوي دلته وایي چې زه نږدې یم خو قیمت یې اوس هم زیات دی کوشش وکړئ چې داسې یو شی واخلئ چې کم وي یعنی 4 نوي دي دلته یعنی 1 روپۍ ورسره کمه وه خو دلته دا شی کولی شو چې واخلي یعنی تاسو پوره پیسې لرئ چې دا 2 شیان واخلئ یعنی کورتۍ او جاکټ راځئ چې لاندې موږ نه د څه غوښتنه کړې ده دلته یې څه لیکلي دي حبیب جاکټ او کورتۍ رانیولی شي له خپل ګروپ سره خبرې وکړئ یو حبیب په 93 افغانیو نور کوم 2 شیان رانیولی شي مرسته هلته 3 نور امکانات هم شته یعنی دلته تاسو ته ویلي چې نور امکانات هم شته چې دا وکړی شي چې څه وکړي نور شیونه هم واخلي راځئ چې اوس 4 نوي خو موږ دوی ټولو سره جمع کړل د 9 بخۍ د ټولو اعدادو سره جمع کړل پوه شو چې صرف دا او دا اخیستی شي اوس دا نور عددونه سره جمع کوو ګورو چې نور کوم شیان حبیب کولی شي چې واخلي ښه راځئ چې اوس بیا وګورو 48 د بوټانو قیمت 48 د 45 سره جمع کړو چې دا د څه شي قیمت دی د بوټانو او د پتلون ښه دلته اوس ګورو چې دا اخیستی شي او که نه 8 او 15 1 2 3 4 5 6 7 8 جمع 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 دا څه شو 3 په یویزه خانه کې او یو دانه هم شو دلته حاصل 4 او 4 1 2 3 4 جمع 1 2 3 4 جمع یو دانه حاصل چې څو کیږي ښه 1 2 3 4 5 6 8 یو دانه هم دلته 9 دا پوره څو شوي بوټان او پتلون 3 نوي شو یعنی حبیب کولی شي چې بوټان او پتلون هم چې وکړي ځان ته په دې پیسو یعنی که نه غواړي چې کورتۍ او جاکټ واخلي بوټان او پتلون کولی شي چې واخلي ښه ګرانو دا خو دلته تاسو ته مرسته کې لیکلي چې 3 شیان نور هم حبیب اخیستی شي دا یو خو ما پیدا که چې بوټان او پتلون اخیستی شي چې کوم یو د 48 قیمت باندې او د بل شو آفرین د 45 قیمت یعنی تاسو کولی شئ چې د دې په ځای هم ولیکئ چې بوټان پتلون دا سوالونه بیا سره حل کړئ وګورئ دا یو شی تاسو پیدا کړئ چې کوم شی حبیب څه کولی شي اخیستی شي ښه ګرانو دا سوال تاسو ته پرېږدم د دویمې برخې سره چې جمیله 8 افغانۍ لري هغه غواړي چې له پورته شیانو څخه 2 شیان راونیسي هغه کوم 2 شیان رانیولی شي د جمیلې او د حبیب یو شی او د جمیلې 2 شیان چې غواړي په دې پیسو یې واخلي هغه تاسو پیدا کړئ تر راتلونکي زده کړې پورې چې بیا راځم او تاسو سره نوي سوالونه کارو په لوی الله م سپارم خوشحاله اوسئ